السلام علیکم ګرانو کتونکو زه ذوالفقار کیف د خپل پاڼې ذوالفقار کیف ویډیوز نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دا واړه ماشومان چې د دوی پلار بیمار پروت دی د کار کسب نه دی بیخي کار نشي کولی دا ماشومان دي او دا خودی امیر صاحب ما ته ووایي چې دا زمونږ ګاونډیان دي او دوی ورسره ډېر زیات هیلپ کوي ډېر زیات خو داسې ورځې راشي چې دوی د شرم غږ ونه کړي او 4 او 5 ورځې داسې تېرې شي چې دې ماشومانو دا کور څه پاخه نه شي انغري نه لوګی اوچت نه شي دا ماشومان دغه شان شپه تېره کړي کله ورته مور شنه چای پخه کړي او هغې سره ورله څه ورکړي د امیر صاحب ما ته ووایي په ورکړه د چا نه کېږي یو ورځ نه ده چې موږ یو ورځ باندې به دې ماشومانو ته ورکړو 2 ورځې به ورکړو ډېر وخت به ورکړو خو ګڼ ماشومان دي ګڼ کور دی دې ماشومانو له د مستقل کار څه ضرورت دی دا ماشومان دي واړه دي خو دوی وایي چې موږ به څه چپس پاپړې خرڅوو څه منیاري به خرڅوو کور کې زنانه وای مونږ به منیاري خرڅو خو که مونږ له چا څه کار روان کو چا راله دوره سره راکړل چې مونږ پې څه کار روان کړی شو ځکه چې زمونږ خو سړی هم ناجوړه دی د کار نه دی زنانه زه ویډیو کې نه راولم دا واړه ماشومان دي د دی یو بله خور هم ده چې لویه ده د دی نه د ودولو ده خو وس نه لري توفیق نه لري هیڅ وس نه لري دې باره کې چې دا وکړي ډېره غریبي ده دا ماشومه تاسو ته خپل هم د خپل حال څه وایي څنګه چلی بچی کاکا موږ قهوه هم څښو او کاکا موږ کله هېڅ هم نه او خو کاکا خدای موږ لکه چپس میپس راوړي موږ به خرڅوو منیاري ورسي نو کاکا موږ به خرڅوو څه چلی تاسو کره کاکا بس دا ټول کوټې هم راساسي او زموږ هېڅ حال هم نشته هېڅ هم نه یو څه چلو شي کاکا یو څو ورځې راشي موږ کره هېڅ هم نه او موږ داسې نهاره تېره کړو دوی پلار د دې ماشومانو پلار چې کوم دی نو هغه پنډۍ کې پروت خو غریب دی او عجز ډېر بیمار دی هلته کې هم کله مزدوري وکړی شي کله ونه کړی شي محله پټواران د ختم نبوت مسجد سره بالکل خوا کې ختم نبوت جماعت سره په خوا کې د ممتاز علي کور دی کم رور که د مانډکۍ کم مسافر بهر ویني دا حال نو راشئ په خپله د دی په کوڅه کې په خپل لاس څه ورکوي نور که داسې مسافري چې وس لري نو هغوی دې راشي څوک ترې راولېږي په خپل لاس باندې دې ماشومانو له سره د امدادو کې کني د رابطې نمبر به په دې ویډیو کې هم وي خو دا یو حقداره کورنۍ ده چې د لوږې او تندو کې ژوند تېروي الله دې څوک ته چا محتاجه نه کړي د لوی الله په امان